قدرمنو لیدونکو، هیله ده چې روغ جوړ او خوښ یاست او زما لومړني درس ته ښه راغلاست. نن به د جرمني الماني ژبې د زده کړې لومړی درس ولرو په پښتو ژبه باندې. نو German learning or Deutsch lernen او یا هم د جرمني الماني ژبې زده کړه. اول یا لومړنی درس ببینن یا Lektion 1. نو کله چې تاسو چا سره لومړی ځل مخامخ کیږئ او سره ملاقات لرئ، نو تاسو به چا ته په میانه اصطلاح باندې سلام اچوو، نو موږ ورته وایو چې هلو. هلو په جرمني کې سلام. همدارنګه بیا نو کله چې بیا تاسو ځان ورته معرفي کوئ، نو بیا ورته وایاست چې ich heiße احمد، زما نوم احمد ده. ich heiße محمود، زما نوم محمود ده. او هر څه چې ستاسو نوم وي، ich heiße احمد، زما نوم احمد دی. تاسو یې پښتو ترجمه هم ښي طرف ته لیدلی شئ. همداشان چې تاسو بیا پوښتنه ځینې کوئ چې ستاسو څه نوم دی، نو wie heißen Sie، د تا څه نوم ده یا ته څه نومیږي، ستا نوم څه دی یا ته څه نومیږي، نو wie heißen Sie په جرمني کې ورته وایي. نو هغه بیا ځواب ورکوي ich heiße منظور، زما نوم منظور دی یا زه منظور نومیږم. همداشان چې تاسو بل څوک ورته معرفي کوئ یا هم هغه خپل ملګری ورته ښایاست، das ist Sarah، دغه سارا ده. das ist Sarah، دغه سارا ده. یا همداسې ورته وایاست das ist Frau Sarah، دغه اغلې یا محترمه سارا ده. Frau د ښځینه یا مؤنث لپاره کارول کیږي چې کله چې تاسو ته د یو د احترام په خاطر باندې Frau Sarah ورته استعمالوئ. لکه موږ چې پښتو کې وایو چې اغلې یا محترمه سارا، چې د مؤنث لپاره کارول کیږي. یا همداشان ورته وایاست das ist hier Harun، دغه ښاغلی یا محترم هارون ده. hier بیا د مذکر لپاره یا د نارینه لپاره په جرمني ژبه کې د یو محترم شخص یا تاسو استاد یا هر څوک چې تاسو مشر وي، د هغوی لپاره موږ hier په الماني ژبه کې استعمالوو. hier Harun یعنی محترم هارون، یا Frau Sarah محترمه یا اغلې سارا. نو دا درې جملې عین شی دي. یوازې لومړنۍ چې ده موږ وایو چې das ist Sarah، دغه سارا ده. او په دویمه جمله کې چې د محترموالي یا د مشروالي په خاطر باندې موږ ورته دا جمله استعمالوو چې das ist Frau Sarah، دا اغلې یا محترمه سارا ده. او په دریمه جمله کې موږ وایو چې das ist hier Harun، دغه محترم هارون ده. یا das ist hier محمود، das ist hier محمود، دغه محترم محمود ده. دا د نارینه لپاره او Frau د ښځینه یا مؤنث لپاره. نو راځو پسې کله چې تاسو څنګه پوښتنه کوئ چې څنګه یاست یا څنګه یې، نو wie geht's، څنګه یې. یا همداشان wie geht's dir یا څنګه یې، یا wie geht's ihnen یا همداشان څنګه یې. دا wie geht's یا wie geht's dir دا یعنی عین شی دی، خو wie geht's ihnen دا فارمل سچویشن کې کارول کیږي یا په رسمي خبرو اترو کې یا په رسمي لیکنو کې بیا دا ihnen استعمالیږي. یعنی دا تر dir د ihnen ډیر ادبناک دی. نو موږ چانه پوښتنه کوو چې wie geht's ihnen، څنګه یاست یا څنګه یې. همداشان هغه به ځواب ورکوي gut danke، یعنی ښه یم مننه. gut danke ښه یم مننه. یا په انګلیش کې موږ ورته وایو چې good thank you، ښه یم مننه. I'm good thank you یا زه ښه یم مننه. په الماني کې gut یعنی ښه یم، danke مننه. همداشان چې بیا ته بیا پوښتنه ځینې کوي یا هغه درته وایي چې چا جواب درکړی ده und wie geht's ihnen، او تاسو څنګه یاست. همدارنګه د هغو ځواب دی auch gut یعنی همداشان ښه یم. یا که چېرته تاسو نه یاستئ ښه یا ښه احساس نه کوئ، نو nicht so gut یعنی ښه نه یم یا دومره ښه نه یم. nicht so gut یا nicht so gut
یعنی دومره ښه نه یم. Guten Tag یعنی ښه ورځ Frau Sarah اغلې سارا. Guten Tag Frau Sarah. Guten Tag Frau Sarah یعنی ښه ورځ اغلې سارا. همداشان woher kommen Sie د کوم ځای یې. woher kommen Sie د کوم ځای یې یا د کوم ځای نه راغلی یاست. همداشان woher kommst du او د کوم ځای یې یا د کوم ځای نه راغلی. دلته هم زیه چې ده هغه د ډیر احترام په خاطر باندې استعمالیږي او ډول کله چې تاسو یو ملګری دوست انډیواله وي نو تاسو ځینې پوښتنه کولی سئ چې woher kommst du یعنی تاسو د کوم ځای یا د کوم ځای نه یې. او که چېرته په رسمي خبرو لیکنو په هغو کې woher kommen Sie او د کوم ځای یې دا زی بیا دا فارمل سچویشن کې استعمالیږي. همداشان ich komme aus Afghanistan یعنی زه د افغانستان یم. ich komme aus Afghanistan یعنی زه د افغانستان یم یا ich komme aus Afghanistan یا زه د افغانستان یم. هغه ich او ich فرق نه کوي دومره. یا ich komme aus Pakistan زه د پاکستان یم. یا ich komme aus Indien زه د انډیا نه یم. یا همداشان ich komme aus der Türkei زه د ترکیې نه یم. ich komme aus der Türkei زه د ترکیې نه یم یا د ترکیې نه راغلی یم. چې تاسو څوک ښه یاستئ د نارینه لپاره ihr kommt aus Mexico دی له مکسیکو څخه دی. ihr kommt aus Mexico دی له مکسیکو څخه ده. دا ihr د مذکر نارینه لپاره استعمالیږي. ihr kommt aus Afghanistan دی د افغانستان ده یا دی له افغانستان راغلی. ihr kommt aus Afghanistan دی له افغانستان راغلی یا ihr kommt aus Afghanistan دی له افغانستان راغلی ده. sie kommt aus Afghanistan دا د ښځې لپاره یعنی دا د افغانستان ده یا دا له افغانستان راغلی ده. نو ihr د نارینه لپاره کارول کیږي او زی چې ده دا د ښځینه یا مؤنث لپاره کارول کیږي. sie kommt aus Afghanistan یعنی دا د افغانستان راغلی یا د افغانستان ده. په آخري کې چې تاسو چا سره په مخه ښه کوئ نو auf Wiedersehen د بیا لیدلو په امید. auf Wiedersehen. choose یعنی خدای په امان. choose یعنی خدای په امان. نو دا و د نن ورځې لومړنی یا غورنی درس. د لیدلو نه مو مننه.